سلامونه او هرکلی صاحب سپیک ته راغلاست. نن د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د افغانستان د یو ورځنیو او د شلوريزو نوې لوبډله اعلان شوله چې د تیر یو کال د دومره جنجالونو او ناخوالو وروسته بیا د شلوريز لوبډلې یو لړ تغییرات او نو لوبغاړو یا د هغه لوبغاړو چې په اړه باندې په سوشل میډیا کې او په د کرکټ د چیرونکو ترمنځ ګنګوسي او خبرې اترې وي بیا په لوبډله کې ځای ورته ورکول شوی دی او د ترڅنګ مهمه خبره ده چې د افغانستان د شلوريزو لوبډلو کپتان راشد خان لدی وروسته د افغانستان د شلوريزو کپتان دی او پر ځای به ابراهیم زدران زیناستوي. په همدې اړه باندې بحث کوو. د بحث لپاره د افغانستان د ملي لوبغاړي پخوانی لوبغاړي هغه استیبل عبید همدارس تکړه او پیاوړی ورزشي خبريال هغه ابراهیم مومند را سره مېلمانه دي. په بحث کې دواړو ته خراغلاس ورکړی وایم. ستړي مشئ. مننه دلان صاحب تاسو ته او د منګه دغه همسنګر مومند صاحب ته او د ډېر احترام ورته لرم. دواړو ته سلام علیکم. دواړو ته علیکم السلام. علي صاحب تاسو ته دلان صاحب تاسو ته او تاسو ټول لیدونکو ته سلامونه. ډېره مننه. د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا نن د نوې لوبډلې اعلان شولې د سریلانکا په وړاندې چې کوم راتلونکي لوبلړی د سیریز دی د هغې لپاره د یو ورځنیو لوبلړۍ او لوبډله او همداراز د شلوريزو لوبډله اعلان شوله. تاسو به هم په سوشل میډیا کې هم کتلي، د کرکټ بورډ په پاڼو باندې هم کتلي، یو ډول اندېښنې او ګنګوسې رامنځته شوي دي او پوښتنې رامنځته شوي د ډېرو خلکو ترمنځ د ماسپښین نه رادېخوا چې زه رسنۍ څارم او د هغوی د خبرې اورم. ابراهیم زدران د نوي لوبډل مشر په توګه باندې ورسره رحمان الله ګربز دی، صدیق اتل دی، درویش رسولي دی، عظمت الله عمرزی دی، محمد نبی دی، نور احمد دی، راشد خان دی، شرف الدین اشرف بیرته راغلی لوبډلې ته، شاهد الله کمال دی او نور رحمان دی، مجیب رحمان دی، ضیاء الرحمن شریفي دی، فرید ملک بیرته راغلی دی او عبدالله احمدزی. لاول به په د شلوريزو لوبډله باندې وغږیږو. عابد صاحب تاسو نه پیلو ستاسو نظر او د شلوريزو لوبډله د سریلانکا په وړاندې اعلان شوې ده، څه نظر مو دی؟ قربان شم دلان صاحب، ډېره زیاته مننه. هغه موږ او تاسو کې یو متل دی کنه، وایي تماشای د مخې نه مند ولي کنه. که موږ او تاسو د افغانستان کرکټ د وروستیو څو کلونو چې څارو، موږ زما یو ټیکنیکل موږ چې په لوبغاړی پاتې شوی یم هغه اداري اصولو نه خبر یم او هغه د کرکټ سټرکچر چې راته معلوم دی دې باندې زما مو سر نه خلاصېږي چې دوی په کوم دلیل باندې لوبغاړی بار کوي او په کوم دلیل باندې بیرته لوبغاړی راولي که نه لوبډلې ته. همدا شاید کمال یا د هغومره نومونه بیالو، خیر د موږ تاسو به تر څو تر بوسو لاندې اوبه سره بیایو. دا شاید کمال په کوم دلیل باندې لوبډلې ته راغلی ده. همداسې شرف الدین اشرف څنګه بار شو، څنګه راغی، څنګه تر اوسه پورې دی لوبډله کې په کوم پرفارمنس باندې لوبېږي. که همداسې وګورو فرید ملک راواخلی، دی څنګه بر شو، څنګه راغی. دا دې باندې اوس زما هم سر نه خلاصېږي چې دا کرکټ کې جوړ جاړي دي، شاته دولتي بیک اپ ده، څه کیسې دي. ټولو نه مهمه او حیرانوونکې خبره خو زه د راشد خان د کپتانۍ لرې کېدل ګورم. موږ که وګورو د اداره کې د قانون او اصول دا په خپل ځای باندې، خو راشد خان چې دا هغه د افغانستان په کچه نه، هغه د دنیا په کچه باندې کرکټر سره سره هغه داسې یو کرکټر، یو انسان ده چې هغه باندې موږ او تاسو افغانان ډېر زیات افتخار کوو. تر اوسه پورې راشد خان که موږ د خبرې وګورو، د هغه وړتیا او د خبرو وړتیا وګورو، د هغه شخصیت ګورو، د هغه کرکټ ګورو، د هغه کپتاني ګورو، د هغه سپیرټ، هغه هر شی راواخلي هغه چې ګورو، نو زما نظره په دا کومه طریقه باندې چې دوی لرې کړه دا د راشد خان سره یو ډېر لوی خیانت زه بولم زما نظره. دوی خو مخکې وویله چې موږ د ځینې لوبغاړي چې دي په دغه دلیل او په دغه دلیل باندې سلیکشن کمیټې خبرې ډېرې غیر متوازي خبرې وي. هغو باندې زما هم سر خلاصه شو، دوی څه ویلې او څه یې نه ویلې. د والیبال بالو یو بل سره بحثونه کول غریبانان خپله دغه و. ګورې راشد خان خبرې کوي، مهمه خبر دا ده چې راشد خان د افغانستان کرکټ بورډ راغوښتی وای، مشرانو کېنولی وای، همداسې د کرکټ شاته چې څوک بیک اپ د کرکټ چې روان کړی، دوی باید راشد خان کېنولی وای او په ټوله موضوع باندې کېنولی وای. راشد خان ته باید یو عزت ورکړی وای. دا نه چې نن دا چا خبره په جمال او کمال باندې پر پریس کانفرنس کې راشد خان لرې کړه چې سره وخت نشته او دا ده او دا هغه ده او دا هغه ده. دا دلیلونه نه وو. زما نظره د کرکټ بورډ د یو داسې سټار چې هغه په دنیا کې نوم لري د هغه غټه بې عزتي وکړله ده. مومند صاحب تاسو هم د کرکټ سره د کلونو تجربه لرئ، د یو خبريال په توګه باندې کرکټ بورډ کې دننه تاسو پاتې شوي یاستئ، د کرکټ بورډ د رسنیو د مسؤل په توګه باندې.
ستاسو نظر څه دی په داسې حالاتو کې د لوبډلې دغه شان تغییرات او د کپتان لرې کېدل یا د هغه لوبغاړو چې هغوی پرفارمنس نه کړی او په یو بهانه باندې لرې کېږي او بیرته بیا لوبډلې ته راوستل کېږي؟ زلان صاحب اول خو راشد خان نه مننه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتاني وکړه څو کلونو لپاره. راشد خان ته څو ځلې مخکې هم ویل شوي چې کپتاني وکړي، خو راشد خان د کپتانۍ لیواله نه و او ځکه هغه افغانستان ته واقعا ډېر نه راځي او داسې یو کپتان پکار وي چې هغه ډېر دننه په ډومېسټک باندې ډېر زیات نظر وساتي. خو د راشد خان په کیس کې اوسني لرې کېدو کې بالکل دا خبره چې هغه افغانستان ته نه راته یا دا چې د هغه کارکردګي ښه نه وه دا هیڅ د هغه د کپتانۍ څخه د لرې کېدو لامل نه و، هغه بلکې شخصي او سلیقوي خبرې دي او فیصلې دي چې تاسو تر پرونه پورې د نصیب خان مرکه وګورئ، هغه ویل چې تر اوسه پورې د راشد خان د لرې کېدو په اړه باندې هېڅ پرېکړه نه شوې. بیا څنګه چیف سلیکټر نن راځي او هغوی اعلان کوي چې راشد خان ور موږ سره نشته. یعنې دا دومره وړه خبره خو نه وه چې راشد خان په یو څو ساعتونو کې کرکټ بورډ دا فیصله وکړه چې سی او د هم د هغې نه خبر نه دی. مومن صاحب په بخښنې سره په خپله سلیکشن کمیټې نه ده کړې، سلیکشن کمیټې باندې یوازې دغه فیصله اعلان شوه او لکه څنګه چې علي صاحب ویله دا بدلون او دغه د لوبډالو یا د لوبغاړو یا د کپتانانو لرې کېدل دا معمول خبره ده په دنیا کې، خو کم تر کمه باید د هرې فیصلې لپاره ته منطق ولري، ته دلیل ولري چې بدبختانه د افغانستان کرکټ بورډ سره دا نه و. دا ښکاره کوي چې دا یوه شخصي او سلیقوي فیصله وه چې افغانستان کرکټ بورډ په دې کې حساس وخت کې چې راشد خان داسې یو لوبغاړی دی چې تقریبا زه ورته ون مین شو وایم په افغانستان په کرکټ ملي لوبډله کې چې راشد خان پرفارمنس کوي افغانستان لوبه ګټي. بل دغسې کس راوستل چې د هغه په خپله په T20 سکواډ کې از اوپنر که تاسو وګورئ په دنیا کې د نور لوبډلو اوپنران تاسو راواخلئ چې په کوم سټرایک ریټ کې لوبېږي د هغه په سټرایک ریټ باندې هم ډېرې خبرې دي، ځکه څو کاله کېږي چې هغه بدبختانه د دومره ټیکنیک سره دا خپل سټرایک ریټ اوچت نه کړی شو. نن سبا کرکټ په ایوریج باندې نه کېږي، نن سبا کرکټ په سټرایک ریټ باندې کېږي، خاص کر په د اوپننګ چې کوم سلاټونه دي. نو زما په خیال باندې کرکټ بورډ یو سلیقوي او شخصي فیصله کړې د راشد په هکله باندې او راشد ته بیسټ اف لک او راشد خان چې څومره وسو د افغانستان لپاره په بالینګ کې، په بیټینګ کې، په فیلډینګ کې افغانستان لپاره خپل افرټ او خپل کوششونه کړي دي او افغانستان به یاد ساتي. مومن صاحب د نصیب خان د مرکې موضوع ما په نظر کې نیولې وه، فکر نه کوئ چې دا کومه غوراوي کمیټه چې د صلاحیت به زیات وي، البته کېدای شي هغوی به اجرایوي رئیس او نور کسان نو خبر کړي په دې باندې، زما فکر داسې نشي کېدلی. نه زلان صاحب ډېره بخښنه غواړم، محمد صاحب ډېره بخښنه غواړم. یو منټ ګوره د راشد خان او د نصیب خان خبره دا نه ده، د کیسې نه د یو میاشت مخکې خبر یم ته په دې موضوع کې د راشد خان سره هم ډېر وغږېدم، خو هغه هم راته هغه اصلي دلیل ونه ویلی چې څه کیسه ده او څنګه دغه ده. خو دا پروګرام چې ده د نصیب خان کېدای شي که چې غږ اورېدلی یا د مرکه د تصویري یا ویډیوي بیا صحیح ده که نه. دلته په سوشل میډیا کې اکثره خلک چې دي دا خبره کوي، خو د راشد خان فیصله یو میاشت مخکې شوې ده. مومن صاحب بالکل ما خو مخکې غوراوي کمیټې په اړه باندې څه نظر لرئ؟ سلیقوي او شخصي برخورد او د هغې وجې نه دغه فیصله شوې ده او په دې کې اوس پخپله ځکه چې خلکو سره مواجه کېږي کرکټ بورډ مشر سی او اجرایوي رئیس او همدغه راز پخپله د کرکټ بورډ مشرتابه دوی یو قسم ځان ویستی دی، دغه هر څه یې راوستي دي په سلیکشن کمیټه باندې. او سلیکشن کمیټه چې څومره زه پېژنم هغه غریبانان باید ډېره بخښنې سره دا خبره کوم چې هغوی په خپلو همکارانو په وړاندې محمد صاحب ورته د خپلو همکارانو په وړاندې میر مبارز او دغه راز هغه نه ارزي، د هغو نومونه مه اخله، هغه نه ارزي، هغه نه ارزي چې د هغو نوم هم واخلې، د هغه ارزي هم نه چې نومونه یې واخلې. بالکل نه ارزي، ځکه د هغوی فیصلې او پرېکړې داسې پرېکړې دي چې سړی ورته حیران شي. تاسو وګورئ دا اوس اسحاق رحیمي دوی څو کاله لوبډلې سره وګرځاو بغیر د کوم لوبېدو له هغه نن ډراپ دی په کور باندې ناست دی. تاسو په دې وروستیو څو کلونو کې چې دوی مشران شوي دي تاسو وګورئ هر یو سفر دپاره موږ نوي نوي لوبغاړي په ټیم کې اخلو. دا اوس بیا زه د لوبغاړو سره دا ښېګڼه نه بولم، زه د لوبغاړو سره دا خیانت او جفا بولم. تاسو ګورئ چې په 11 کالو کې شرف الدین اشرف د افغانستان لپاره 11 کاله مخکې ډیبیو کړې ده، 2015-14 کې فرید ملک ډیبیو کړې ده. 11 کالونو کې د یو لوبغاړي کرکټ ختمیږي. بابر اعظم
شهنشاه افریدي د رباډا مارکرم د ډیکوک په څیر د بن سټوک په څیر باندې لوبغاړو بومرا په څیر باندې لوبغاړو د فرید او د شرف نه وروسته نړیوال کرکټ شروع کړی دی تقریبا د هغوی کرکټ نور ختمېدو باندې دی خو موږ اوس د نبی بیک اپ او د فضل حق بیک اپ اوس موږ پیدا کړ فرید ملک برازي او شرف برازي د ربی او د فضل حق بیک اپ کیږي نو بيخي د افغانستان په کرکټ باندې یو قسم رشخان روان دی او باید د کرکټ بورډ مشرتابه چې کوم دی ځکه نصیب خان نه خو دومره ګیله نشته په دې چې هغه په کرکټ باندې دومره نه پوهېږي په خپله میرویس اشرف چې د افغانستان کرکټ بورډ او لوبغاړي ورته ډېره زیات تمه لرله کرکټ سره چې کوم تخنیکي خلک ملګري وو هغوی ورته ډېره تمه لرله بدبختانه هغه یس بوس جوړ شوی دی نن سبا د چیرمنۍ په ځای باندې هغه تقریبا د کرکټ بورډ د کارکوونکو ته یس بوس په توګه باندې هغه محمد صاحب ډېره بخښنه غواړم د یو خبره بله د محمد صاحب خبرو ګډ کول غواړم د کرکټ په اصولو کې تر ټولو نه لومړی ماده چې دا هغه لوبغاړی د پلیر چې لوبغاړی نه کرکټ نشته ده او د لوبغاړو په مشرۍ باندې چې څوک کینی دا یوازې نه چې دوی د لوبغاړو سلیکشن انتخاب وکړي لري کې را اخوا کې دی خوا کې دا موضوع که موږ تاسو هر خوا د موضوع د کرکټ بورډ چیرمن میرویس اشرف یا اجرایي رئیس هغوی په د دولتي لیول باندې کوم موضوع بیا د دفاع وکړي بیا داسې عادي لوبغاړی دفاع نه ته پکار راشد خان دی راشد خان دفاع خو ډېره ضرور وه دا دفاع چې دا که بله موضوع دا دفاع باید چې میرویس اشرف کړی وای دا دفاع باید نصیب خان کړی وای او خانې کړي وای خلک چې دغه موضوعګانې دي انشاءالله دا به نه تکرارېږي او یا ورو جانانه یو اسکیوز دی سړی اسکیوز باندې خو څوک نه شرمېږي یو اسکیوز به یې کړی و هغه موضوعګانې هم د مال نظر نه وي خو داسې کار دی چې ګوره زه داسې نه چې زه د راشد خان بیک اپ کوم راشد خان هغه سټارټوپ ته د احترام لرم که نه همدغه راشد خان دی ګوره خبرې هسې دی یو لوبغاړی په خوله باندې لوبغاړی اوس د لوبډلې تمه راغی د هغه په خوله باندې د آفتاب عالم غریب کریر تباه برباد کړل لري کې ټیم لوبډلې نه صرف لوبغاړي ورته ویلي وو چې تا راشد خان پسې کنځلې کړې دي که نه آفتاب به چېرته کنځلې کړې هغه لوبغاړی بس هغه د لګیا د تر اوسه پورې آفتاب غریب هغه کریر هم د کرکټ یعنې غرق او پر شو هغه موضوعګانې ټولې په یو ځای به یو خواته خو مهمه موضوع چې ده دغسې لرې کېدل طرفدار د نیمه لکه څنګه چې دی کرکټ بورډ په کومه طریقه باندې د کپټانۍ نه لرې کړو حاجي صاحب عابد صاحب وړمه ورځ د تېره هفته د شنبې په ورځ باندې د کرکټ بورډ دوه غړو او د راشد خان سره په دوبۍ کې ملاقات کړی و فکر نه کوي چې کوم جوړجاړي ته به رسېدلي او د راشد خان په خواښه باندې تغیرات راغلي ګوره ډېرې کیسې دي ځلان صاحب خبرې هسې تاسو اوس د نن سکواډ اعلان شو د سکواډ کې تاسو په دې وایس کپټان ته وګوره چې وایس کپټان څوک راځي دې نوم نه اخلم خو زه معلومات لرم دوی خو اعلان نه کړ خو زه هغه وایس کپټان هم پېژنم چې هغه سره کوم هغه به کومه کار نه وکړي هغه عجیبه غوندې ده چې څوک اوس ابراهیم ددران سره نایب لوبډلمشر راځي دغه کیسې چې دي ډېرې زیاتې خطرناکې دي او د مال نظره لوبغاړي چې دي لوبغاړو کې هم ډېرې کیسې دي اوس موږ داسې نه وایو چې موږ په اداره باندې ډېر واورې په اداره ورخطا کړو لوبډله لوبغاړي پرېږدو لوبغاړي هم داسې دي چې ځینې هیله دي هیلې لري تمې لري څوک کپتان نه څوک یو سټار پلیر نه څوک سوشل میډیا کې مختلفو اشخاصو نه څوک په دولتي چوکاټ کې ځینې خلکو نه دا لوبغاړو کې هم دا ډېرې کیسې شته دي خو د مال نظره دا اوس چې څه کیسه روانه ده دا د کرکټ د راتلونکي لپاره ښه نه ده ځکه دا کرکټ ډېر خرابولی شي دې کیسو باندې د افغانستان کرکټ بورډ اداره ځینې لوبغاړي ابراهیم مومن صاحب غوندې خلک تاسو ټول پوهېږئ موږ ویلی نه شو که ووایو دا خلک به وایي چې دا تعصب کوي نو تعصب لپاره موږ دا خبره نه کوو خو د مال نظره دا د کرکټ لپاره ښه نه ده بیا هم که داسې کیسې کېږي بیا یو کامپټیشن پکار دی همدغسې موږ د خپل ګاونډي د پاکستان د کرکټ مثال درکو د پاکستان کرکټ یو وخت کې کراچي والا خلکو سره په لاس کې وو په دا لوګ ادارې کراچي والا سره وه دوی به دا کراچي والا لوبغاړي سپورټ کول د لاهور او پېښور پاتې وو بیا پنجاب سره شوله همداسې پېښور ته په لاس باندې راغله نو اوس اکثریت لوبغاړي چې دي دا پېښور هغو چې هغه ځای نیولی تر اوسه پورې دي دا اوس چې کومه کیسه روانه ده دا د یو کمپټیشن کې صحیح ده بیا د راتلونکي کې دوی داسې نه وایي چې دا مشرقي یا جنوبي یا شمالي که نه دا کیسې باید پکې رامنځته نه شي دا 5 کاله 6 کاله چې دي د میرویس اشرف او د نصیب خان دا کومه اداره چې وه دا زه د کرکټر لارې نه ورته وایم
دینه زمونږ د کمال او جمال اداره به د خو بولما ځکه دوی هیڅ ونه کړل. ګورئ سرلنکا دغه نړیوال جام کې لګیا ده. سرلنکا په نړیوال جام کې پاکستان سره داسې اګریمنټ کړی و چې موږ تاسو فائنل سیمی فائنل پورې رسوو، سیمی فائنل پورې موږ تاسو رسوو او پاکستان ورته تاسو لپاره ګوره موږ شی نه درکو، خو صرف دغه ګټه ده چې د ورلد کپ سیمی فائنل او فائنل په سرلنکا کې وشي. یعنې دومره غټ چانس ده. نو هغه نه بیا چې څومره پراپرټ سرلنکا ته راځي هغه بېل خبر. خو سرلنکا ته کرکټ چې ده د T20 کرکټ چې ده دا ټول تجارتي کرکټ د دې ډېرې کیسې چې محمد صاحب پې خلاصېږي، خو سرلنکا ته کېدای شي هغه ګټه بلې خوا نه زیاته راغلي که نه. تاسو ګورئ هغه څنګه لوبه وه، هغه څنګه چې جوړه شوې وه هماغسې روانه وه، خو آخر کې سایډ یې ګوره رویه بیخي بدل کړه. دا خبرې چې دي دا دغه وکړه دی، دا د پاکستان کپتان څه نومېږي سلمان علي هغه وویل چې موږ سره سرلنکا غداري وکړه ده که نه، جوړجاړی دا شوی او بیا کیسه په اخره کې بل لګام شو. د موضوع په سریلانکا نشي. مومن صاحب اجي صاحب ویلي چې دا د افغانستان د کرکټ په زیان باندې کوم دا اوسنی تحولات چې روان دي او کوم موضوعات په کرکټ بورډ کې او د کرکټ په لوبډله کې روان دي، دغه ډل بازي او ګروپ بازي او وروستیو کې د سمت او دغه خبرې هم ډېرې زیاتې شوې دي. د خبریالانو په توګه باندې دا زموږ مسؤلیت دی چې ولس ته ورسوو، که یو څوک نیوکه کوي انتقاد کوي هغه هېڅکله هم دا معنا نه لري چې موږ د یو چا باندې نیوکه په دې خاطر کوو چې هغه ګوندې د یو بل ولایت دی. موږ دپاره هر لوبغاړی چې د افغانستان لوبغاړی دی. دا څومره د خبرو باندې که تاسې ور اضافه کوي چې څومره د افغانستان د کرکټ په زیان باندې دغه اوسني حالات. زلال صاحب ګوري د افغانستان د کرکټ چې کوم اسټس دي هغه سرمایه ده، هغه د کرکټ مینوال دي. دغه کرکټ مینوال دي چې زموږ دغه لوبډله ده او دغه زموږ لوبډله هم د دغې ولس لپاره لوبېږي. او کله چې په اداره کې مسؤلین یا د ډپارټمنټ مسؤلین چې یا په مشرتابه چې هغوی ولس ته جوابګوی نه وي، هغوی داسې فیصلې کوي چې خودسرې فیصلې، هغوی داسې فیصلې کوي چې د ولس د تمو خلاف وي، نو خامخا د ولس هغه چې کوم عکس العمل دی هغې سره مخامخ کېږي. او اوس عکس العمل هم دغسې دی چې افغانستان کرکټ بورډ سلیقوي برخوردونه کوي. ما مخکې ورته وویل چې په دغه لوبډله کې داسې لوبغاړي وو چې هغه د T20 سپیشلیست لوبغاړي دي. هغه افغانستان کرکټ لا په دغه T20 فارمټ کې ډېر څه کولی شي نسبت د اوسني چې کوم کپتان چې دوی ټاکلی دی. صحیح ده چې راشد خان تاسو لرې کولی شو، هر یو اداره د راتلونکي بل کال دپاره، راتلونکي نړیوال جام دپاره هغوی خپل هغه ویژن یا لیدلوری لري، لکه څنګه چې کوچ روزونکی دوی بدل کړ. کاشکې دوی هغه روزونکی هم په دغې وجه باندې بدل کړی. تاسو ولدې چې همدا اوس زموږ د لوبډلې کیمپ روان دی، خو زموږ مشر روزونکی چېرته دی؟ نشته دی. همدغه وخت و د همدغه شروع وه. آیا د سریلانکا سیریز اهمیت نه لري افغانستان ته، کرکټ بورډ ته، کوچ ته؟ بیا کله موږ سیریز لرو، دا اوس بل موږ سیریز په جون میاشت کې لرو، یعنې 4-5 میاشتې بعد به موږ کوچ راځي، کابل نه بیا راځي. د هغې نو دا خبرې دي چې د افغانستان د کرکټ مینوالو په کې ګنګوسي راپورته کوي، او هغه ګنګوسي دلته هغه کېږي چې خلک قسم قسم افواهات، قسم قسم تورونه وارد کړي چې کېدای شي هغه بې اساسه وي. خو د کرکټ بورډ د فیصلو څخه چې بدبختانه ډپارټمنټ چې کوم دي، هغه سلیکشن کمیټه ښکاره زه نوم واخلم، د هغوی فیصلې ماته خود مختاره نه ښکاري، د هغوی فیصلې ماته تخنیکي نه ښکاري، د هغوی فیصلې ماته د افغانستان د کرکټ او د لوبډلې په نفع باندې نه ښکاري. د همدې وجې نه دغلته بې اعتمادي پیدا کېږي. کله چې بې اعتمادي پیدا شي، کله چې مینوال د لوبډلې څخه فاصله نیسي، کله چې په دغه لوبډله باندې باور کم شي، ما خدای شته دی ډېر وخت داسې لیدلی دی چې افغان کرکټ مینوال د دې دپاره دعا کوي چې فلانکي لوبغاړی فیل شي، ناکامه شي، ځکه د هغوی په خوښه باندې نه وي، ځکه چې د ولس د تمو خلاف دغه فیصله شوي. هیڅ یو مینوال نه غواړي. تاسو ګورئ اکثر مینوال څوک دي؟ هغه خپل کلي لوبغاړی خو نه غواړي، هغه خپل تره زوی کاکا زوی ماما زوی خو نه غواړي، هغه د خپل ولایت لوبغاړی خو نه غواړي. تاسو ګورئ د افغانستان د 40 ولایتونو څخه غږ پورته کېږي چې دغلته حق دی، دغلته ناحقه کار شوی دی. نو هغه خو په دې معنی نه شي چې هغه د یو خاص کړی یا د یو خاص سیمې لوبغاړی غواړي. که د ننګرهار لوبغاړی څوک غواړي، نو آیا کونړی هم ننګرهاری غواړي؟ آیا د پکتیا لوبغاړی هم ننګرهاری غواړي؟ یا که خوست لوبغاړی څه خبره ننګرهاری د هغه دپاره غږ اوچتوي، کونړی، نورستاني، پنجشیری د هغه دپاره غږ اوچتوي. نو مقصد دی چې افغانان اوس په کرکټ باندې پوهېږي، افغانان دغسې استعدادونه لوبغاړي لري، او که څوک په خپل بدبختانه مشکل شی دی چې زموږ کپتانان د دې سلیکشن کمیټې او د کرکټ بورډ د وجې نه په خپل ډومېسټک باندې بې باوره دي. کله کله چې دوی دا خبره کوي چې موږ د فلانکي بدیل نه لرو،
دا په خپل لمن په ځان راډول دي. ته څنګه په 25 کال نړیوال کرکټ کې چې ته کوي په دومره بودیجه سره ته کوي ته اوسه پورې د لوبغاړي بدیل نه لري. ته اوسه پورې د شرف بدیل څوک دی؟ 19 کال نړیوال کرکټ یې وکړ. د شرف بدیل څوک دی؟ اول خو د نبی بدیل شرف کې دی نشته که نبی یو آف سپینر یو آل راونډر یو میډل لوبغاړی دی. شرف د کوم ځای لوبغاړی دی؟ شرف په کوم ځای آف سپینر شو. بیا همدغه فرید ملک ریټایرمنټ کیږي. فرید ملک دی نه محمد صاحب نبی نو ډیر داسې پوښتنې دي چې دا د خلکو حق دی. د خلکو حق ته تسلیم نشي مجبور چې پتا باندې نیوکه زیات شي او دغه میسټرس چې کوم دی یا دغه فاصله چې کوم دغه سیوا شي زیات شي. عبید صاحب همدغه پوښتنه د لوبغاړو د ځایناستي پوښتنه همدا پوښتنه تاسو نه کوم. عبید صاحب دغه د ځایناستو موضوع چې دا روښانه نه ده. اوس رښتیا شرف الدین څنګه د محمد نبی ځایناستي شي یا فرید ملک د فضل حق شي؟ دا هیڅ نشي کېدلی. محمد صاحب سره زه بالکل موافق یم. ګوره نبی چې دا نبی خو یو چې دا رایټ خیلاص دا خیلاص بیټسمن او لیفټ آرم بریکر دی او نبی چې د لیفټ هغه شرف نبی چپلاس دی. نبی چې د بیټینګ راونډر دی. یو خو خیلاص خو بردا نبی اصلي کې بیټسمن دی بیا بال هغه د بیټینګ راونډر دی او شرف چې د بالنګ راونډر دی. دا هیڅ سره پرتله کېدلی نشي. دا خاصه دا موږ بل ځران سره یو څه اضافه کوم. ما خپل رائے دي تاسو د هالند په وړاندې په قطر کې زمونږ 3 ونډې لوبې راواخلې. هالند په اسوسییټ لوبډله ده. ګوره افیلیټ هغه نه ده فول ممبر هم نه ده. موږ سره 2022 کې ونډه سیریز لاره. شرف هم له لوبډلې سره وو. نبی هم خوګو د هغې باوجود هم شرف په یوه لوبه کې هم ونه لوبول شو. دا څنګه بدیل دی؟ دا څنګه بدیل دی چې نبی خوګ هم دی نبی لاس هم خوګ دی نبی په هغې لوبه کې شته هم نه دی بیا هم شرف نه لوبول کېږي. نو دا هغه شی نه دی چې دوی چې لوبغاړي بدبخته لوبغاړو کې مسله ده حاجي صاحب چې لوبغاړي د یو ملت استازیتوب کوي او ملي لوبډلې ته انتخابېدل ټاکې ورتلل دا غټه خبره ده. دا غټ اعزاز دی د یو ولایت دپاره د یو هېواد دپاره د هغې کورنۍ دپاره دا غټ افتخار دی چې څوک ملي لوبډلې لپاره انتخابېږي. دوی باید د افغانستان کرکټ بورډ نه د کپتانانو نه پوښتنه وکړي چې وروره د 11 کاله کېږي چې ته ما بوځې دوبۍ له سریلانکا له لندن له اسټرالیا له ساوت افریقې له ویسټ انډیز له ما ولې نه لوبوي؟ تا خو زه په خلکو باندې بېعزته کړم. نو زه همیشه وایم چې د کرکټ مینوالو دومره لوبغاړي نه دي بېعزته کړي لکه څومره چې کرکټ بورډ دغه لوبغاړي همیش په دغسې انتخابونو باندې بېعزته کوي چې ما ته لوبی نه. تر اوسه پورې تاسو ولیده چې ضیا شریفي لوبېده خو فرید ملک چې زمونږ اوس زمونږ به ایلیټ بالر پریمیر بالر به زمونږ په دې سیریز کې ضیا شریفي لوبېده عبدالله ولوبېده ورلډ کپ کې فرید ملک په بینچ باندې ناست دی. کوم منطق څوک شته چې دې جواب ورکړي؟ اوس فضل حق کېنول شو. زه په دې اوس هم باور یم فضل حق ډېر کرکټ لري. فضل حق دمې ته ضرورت لري. که تا د ده دمه په ذهن کې وه تا فرید ملک څومره تیار کړی دی؟ تا فرید ملک له یو سیریز ما ته راوښایي چې فرید ملک مکمل یا شرف پوره یو سیریز مکمل په خپل کرکټ تاریخ کې لوبولی نه دي لوبولی. چې کوم ځای کې یو بیکاره لوبه شي یو دغه لوبه شي یا په کوم ځای کې فشار راشي شرف راجک شه. فرید ملک شرف او فرید بهترینه لوبغاړي دي. ډومېسټک همیش ټاپ کوي فرست کلاس ټاپ کوي پلس اے ټاپ کوي شپږیزه ټاپ کوي. خو دا خو په دې معنی نه ده چې اوس ټیم کې ضرورت شته که نه ټیم کې د ده نه ښه شته که نه موږ په د ده په خوا و شاو کې نور ښه لرو که نه. بل دا دی چې د امپاکټ څومره دی تاثیر یې څومره دی. یوازې لوبېدل خو نه دي کړي چې تا ته لاړ شي هلته ولوبېږي. موږ د دې شي کار نه دی کړی اوسه پورې په دې برخه کې. عابد صاحب ستاسو خبره نیمایي پاتې شوه. پوښتنه د ما محمد صاحب پې وغږېده پوره پې وغږېده. ګوره درته یوه خبره وکړم د شرف او دا د فرید او دا بل شاید کمال موضوع ته چې ګرا شو که نه درته یوه خبره وکړم چې په افغانستان ټیم کې نور احمد لوبېږي او د افغانستان ټیم کې راشد خان هم د لیفټ آرم مثال ورکوي که نه په لوبډله کې د هغه شتون هم یو لیفټ آرم دا دواړه چې د افغانستان په لوبډله کې شرف ضرورت ده. شرف نه بیا که موږ تاسو پورته ښه پلیر ګورو هغه چې دا خروټی ده څه نومېږي خروټی هلکه ننګیال خروټی ده نه ښه ده دغه خو خیر شاته واچوه. شاید کمال په کوم دلیل او په کوم معیار باندې ته ماته شلاوري د کرکټ کې لوبې او که لوبې هم دغه لوبډله کې کوم پوزیشن ورکړې ته خو د لوبډلې د پوزیشن ته دې حاجي صاحب پوزیشن یې شته نه که نه پوزیشن یې ونه هغه ورځ میچ کې راشد خان دې مخکې راښکته شو دې لپاره زموږ ته هیټینګ ضرورت و. نو ته چې شپږ پراپر بیټسمنان لرې د راشد په شمول باندې اووه لرې د نور احمد په شمول اته لرې. ګوره محمد صاحب ته پې غږېږم محمد صاحب په همدې باندې غږېږم که نه
همداسې ګوره ابراهیم چې دا ابراهیم علي انسان د خلک د ښه اخلاق ولا سړی د کپتان د خیمه خو که چېرته ته د افغانستان د کرکټ بورډ چیف سلیکټر یم ابراهیم زادران چې دا د په ټي 20 کرکټ کې نه لوبوم هغه سټرایک ریټ اوچت نه کړ تر اوسه پورې خپل بالکل صحیح خبره ده همدغه پوښتنه ما غوښتل تاسو نه عابد صاحب وکړم چې ابراهیم زدران که ګوره د افغانستان د کرکټ بورډ سلیکټر یم او پوره باصلاحیته سلیکټر یم دا رقم سلیکټران نه لکه دا نن چې ناست وکنه دوی غریبانان خو ګونګیان مو څومره بوک مونو غریبانان خبره سي که زه سلیکټر یم زه په ون ډے کرکټ کې دغه نه لوبوم دا ابراهیم زدران او نور د ابراهیم زدران شخصیت او استعداد زما سلام دی خو لانګ فارمیټ کرکټ کې شارټ فارمیټ کرکټ کې نه بالکل ابراهیم ته چې څنګه پکارو ابراهیم چې څومره ټیکنیکل بهترین لوبغاړی دی اوس وخت په دې ایشیا کې یو ون اف د بیسټ دی صحیح ده دا خو تاسو هغه د کلاس نه کتلې دی خو بدبختانه ټي 20 کرکټ مخکې دا په ایوریج باندې نه کیږي صحیح ده دا په ایوریج باندې کیږي ته چې ما 15 ایوریج لرم 10 ایوریج لرم 15 ایوریج دا په سټرایک ریټ باندې کوي او بدبختانه په څو کلونو تیرېدو سره چې دا دویم نړیوال جام دی ایشیا کپونه او سره چمپیونز ټرافي راوخلي د په خپل سټرایک ریټ کې خاص کر په ټي 20 کرکټ کې امپروومنت خواله رانه شو واستلې تاسو دنیا څومره اوپننګ الراونډر هغه راوخلي اوپنران راوخلي د دنیا چې هر یو ټیم راوخلي تر ټولو لوویسټ سټرایک ریټ په دې ورستیو 2023 را په دې خوا د افغانستان اوپنرانو تر ټولو لوویسټ سټرایک ریټ کې او تر ټولو کمه پاور پلی منډه چې جوړې کړي دغه د افغانستان دی د چا د وجه نه دا هغه څه چې په دې باندې ټیکنیکل خبرې مومن صاحب درته یو خبره کوم د افغانستان د کرکټ دا جوړجاړي او دا ګروپینګ او دا دومره کې دي چې د لوبغاړي چې دغه د افغانستان په لوبډله کې ځای نه جوړیږي خو هغه د افغانستان د لوبډله مشران شوي دي که نه دغه کیسې دي چې د کرکټ هغه نوم ته او د کرکټ هغه مقام ته ډېر غټه ضربه رسوي او دا تر څو چې د افغانستان کرکټ بورډ کې ډېر مخلصه خلک نه وي د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په راز کې مخلصه خلک نه وي زما نظر دا کیسې برابرې دا چې اداره چی په لوبغاړي ځان ساتي او لوبغاړي په اداره چی ځان ساتي دا کیسې روانې په کرکټ کې عابد صاحب همدغه د 20 په اړه باندې وروستۍ پوښتنه کوم ستا نظر ور باندې غواړم یوازې ابراهیم زدران نه دی صدیق الله اتل نږدې وروستیو 14 لوبو کې د صدیق اتل سټرایک ریټ چې ما کتلی دی د 90 ترمنځ دی د سټرایک ریټ په لوبو کې هغه ځای په شلوريزه لوبډله کې جوړیږي ګورې اوس د افغانستان کرکټ ډېر های لیول کې ده په افغانستان په داخل کې هم دغه اوس په جلال آباد به درته وایم مثال کې به جلال آباد درکم په جلال آباد کې 3 دانې ټورنمنټونه روان دي شلوري د ټورنمنټونه 3 دانې روان دي په یو کې 13 ټیمونه لوبېږي په بل کې ما خیال دی 40 ټیمونه لوبېږي او په بل کې 10 ټیمونه لوبېږي نو دا ټول موږ تاسو هغه متوسط 15 لوبډلې درو باسو په دې 15 لوبډلې کې په هر لوبډلې کې 2 پلیران دي 2 پلیران په هر لوبډلې کې چې هغه باندې کار وشي هغه که متشویق سي هغه که اداره لږ نظر لاندې وساتي نو دا ټول د افغانستان د کرکټ لپاره دغه د شلاوري د کرکټ لپاره ډېر بهترین لوبغاړي کېدلی شي خو دا شیان چاته وایي دا کیسې چې دي په چا مني او په چا باندې کوي دغه د لوبغاړي مخکې ما ابراهیم یاد کړی زه د ابراهیم او د صدیق اتل یو مثال ورکوم دواړه یعنې مناسب نه دي مومن صاحب تاسو موافق یاست د عابد صاحب خبره سره ګوره وصال زلان صاحب مشکل څه شی دی مشکل دا دی چې موږ په ملي لوبډله کې د لوبغاړو سټرایک ریټ هم جوړ کړو موږ په ملي لوبډله کې لوبغاړي په هر لحاظ باندې برابر وو په داسې حال کې چې دا کار د ډومېسټک کرکټ او د ایچ پی سی او د ان سی ال چې هلته باید لوبغاړي جوړ شي برابر شي او بیا ملي لوبډله ته راشي زموږ د تر لوبغاړي په ملي لوبډله کې جوړیږي او په ملي لوبډله کې چې کله ته لوبغاړي جوړای او کوم قسم چانسونه چې پراپر چانسونه ابراهیم ته ورکړل شو پراپر چانسونه صدیق اتل ته ورکړل شو باید دوی په ځان کې امپروومنت راولي تخنیکی لحاظ باندې دواړه لوبغاړي سالډ دي جوړ دي اوس وخت کې چې تاسو په دې سرکل کې وګورئ د دوی نه خلک لوبغاړي نشته دي صحیح ده چې کوم لوبغاړي ابراهیم محمد صاحب ډېر وکنه محمد صاحب دا خبره ګوره کرکټ نن سبا دومره ماډرن شوی دی تاسو خو ګورئ پرون هم د نیوزیلند هغه ایلن وکتلو نن هم دغه هغه وکتلو دا د انګلند د الګ د سړي د جوړ کړه
نو لوبغاړي هم باید دا فکر پیدا کړي چې دا باندې ټاپ اپ نه لګي چې د ټیسټ فارمیټ لوبغاړي ما د ون ډے فارمیټ لوبغاړي ما د ټي 20 لوبغاړي باید هر فارمیټ چې دا کرکټ خو ګوره خبره گیم اف جنټلمن دی خو خلکو لوبه ده نو خيار خلک باید ځان کې دا سټرایک ریټ او دا کیسې ته ډیر فکر وکړي او هغه خلکان چې دا موږ تاسو اوس بحث وکړو دا کان چې دی دوی ټیکنیک دوی شخصیتونو دوی فټنس او دوی ورتیا کې کوم خبره نشته خو دوی خپل زور باندې خپل ځانونو ته سوال لاندې راولي دوی باید ټي 20 کرکټ ټي 20 په انداز باندې وکړي او پورته کرکټ په خپل انداز باندې دې سه یو څه ما فکر شوی دی افغانستان کرکټ بورډ بدبختانه څنګه چې په ډومېسټک کې دا خبره شته دی په ملي لوبډلې کې هم دا خبره شته چې هر یو لوبغاړی کوشش کوي چې ځان د پر لوبو کوي کوشش کوي چې خپل د ایوریج چې کوم دی دا برابر ما نن رنزونه وکړل دي ته نه ګوري چې زما رنزونه څومره امپاکټفول دي څومره تاثیرګذار دي دا هم دی وجه چې کوم لوبغاړی سټرګل کوي کوشش کوي هغه ټیم ډیر ونیسي وخت ډیر ونیسي ترڅو هغه خپل رنزونه برابر کړي او دا غوښتل چې اخر کې پورستیو کې ملي لوبډلې ته خطر جوړيږي نو بل د زمونږ په ډومېسټک کې دا ټول لوبغاړي زمونږ ډومېسټک نه راغلي دي کراشت دی کنبي دی کاستیګولابت دی د ملي لوبډلې چې وسته کړل ټول ډومېسټک نه راغلي نو ډومېسټک ته باید کرکټ بورډ په کوم سترګه ونه ګوري ډومېسټک ته چې کوم لوبغاړي کوم مشکل په ملي لوبډلې کې لري هغه باید په خپل ډومېسټک حل کړي منګه په دې خپل ډومېسټک کې پښپګیزه کې منګه په دروغاړو په سټراکچر باندې کار نه کوو منګه پښپګیزه دې ته کار کوو چې څنګه یو پلیئر مېر د میچ واخلي څنګه یو پلیئر په مېر د ټورنمنت شي ترڅو ملي لوبډلې ته لاړ شي خو منګه په ژوند کې پښپګیزه کې په دې کار نه دی کړی چې منګه یو فینیشر څنګه پیدا کوو څنګه یو فینیشر منګه په دې ملي لوبډلې کې راول چې منګه ضرورت ورته دی خو پښپګیزه کې تر ټولو زمونږ د ټي 20 سکواډ د لپاره تر ټولو مهم هغه انرژي دا هغه اغیزنه وینه غونډه ده هغه تم لوبغاړي په ایوریج باندې کار کوي هغه تم پرنځونو باندې کار کوي تاسو ګورئ چې الته هاشم شهیدي همیش ټاپ سکورر نو ته نشې کولای چې پښپګیزه کې ته اوس راولې هاشم شهیدي راځي دا ټاپ سکور کړی دی ته به امپاکټ ته ګوري بس اماګه د کابل میدان دی ډېر مهمه خبره ده کوم ته ماشاءالله صحیح لګي یو خبره ده کوم د نشته لوبغاړي بیا چې کیپټن راشي هغه په ډومېسټک ته راولي د امپایر نه د افغانستان کې چې کوم امپایران دي دیو د چې د پلانو د لور کې ولا کې کوته بجیږي کې الته ځکه پرفارمنس کیږي نه خو دام د کرکټ بورډ مسله ده زمونږ هم دا خبره ده زمونږ اداره باید کوي هغه یو خبره ده مرکه د دشره خوندوره ده امغه دیو خبره ده چې څنګه ولې کو اداره چې کوي چې مخکې کومه کتل دا مسلې مو شته ده کنه چې منګه یو کاپټان وي هغه به د ټول کرکټ بورډ کاپټان وي هغه د سیبنی چې واځي د ملي لوبډلې کپټان هغه دغه زور بیا په چیرمن هم رسیږي په سیو هم رسیږي او د لاندې ډپارټمنټ مشران خو دي د ټول تسلامیان کوي او دا مونږ لیدل دي په خوا کې لیدل دي ان د نسیم دانش وختونه د چې هغه 2011 او څوم کلونو کې راغله اغیز نه مونږ لیدل دي چې ملي لوبډلې لوبغاړي کپټان خو پرېدا په چیرمن باندې پس ځکه دا چیرمنان چې کوم یا سیوګان چې کوم دا ټول د دې بیک ګراوند نه راغلي چې هغه د کرکټینګ بیک ګراوند د سی بیک ګراوند راغلی و چې هغه یو تاثیر باندې راغلی یو انفلوئنس سیاسيون نه استفاده کړي او تجارت نه استفاده کړي او شخصي ګماډي کې په باندې راغلی او مشران شي نو دوی د سی هغه نو چې دوی خپل یو ډیګنیټي یو خپل عزت او ویلو ولري نو دی وجه نه دوی مجبور چې لوبغاړو شاته ویني په لوبغاړو به ځان مشوره وو تاسو هم دا اوس وګورئ د میرویس اشرف په چې دومره کرکټ سره د په پروفایل باندې راشد خان کس لګولې دی کنه نو دا غشي نه دي چې دا به چې کله فیصلو خبر وخت راشي بیا ته هغه څه فیصله نه شي کولای ته هغه څه پریک نه شي کولای الته مجبوري چې د احمد شاه پختون حق بخوري د بسم الله جان شینوار الله دی وبخي دغه حق بخوري چې حشمت خوشاله شي راشد خوشاله شي ابراهیم زدران خوشاله شي او بل اصغر افغان خوشاله شي نو زموږ اداره چې خوشي وي نه زموږ دغه سیستم دغه مسله به همیشه وي او دا د خبرونې وخت هم چې رانه ډیره اوږده نشي باسونه دومره ډیر دي چې خبرې کوو کې دی چې 2-3 ساعت ور باندې بحث وشي دا د ګوره دران صاحب دا موضوع نه خو موضوع موږ تاسو نن موضوع چې و دا د کرکټ په دغه کپټن باندې او دغه سکواډ باندې و د لوبډاله باندې تاسو دې موږ تاسو د مرکو کې مخکې لاړو بیا برازو ان شاء الله همدا خبره درته کوم دا د 500 ورځ لوبډاله تکرا شو په ځانګړي توګه باندې د حشمت پر رول باندې د چې راتلونکي نړیوال جام 500 ورځ د حشمت موجودیت ضرور دی کنه یو بل لکه څنګه چې په 20 کې کپټان بدل شو یو بل کپټان ټاکل شوی چې هغه کولای شوی تر دا نړیوال جام او تر راتلونکي نړیوال جام پورې لوبډاله لیډ کړی وي عبید صاحب
ګوره درته یو خبره کوم کرکټ بورډ خدونه ویلې چې موږ ابراهیم د T20 وایس کیپټن ټاکلی و او راشد خان سره خبرو هغه T20 کیپټن کو نو ونډه کې حشمت سره چې دا حشمت که تاسو وګورئ هغه ځان سره رحمت شاه ټاکلی نو موږ تاسو که د حشمت او د رحمت شاه هغه ته وګورو پرفارمنس او د هغوی غرور ته وګورو یو رقم دی. رحمت شاه هم د ډېر عمر هلک دی او د کرکټ تقریبا هغه آخري سټیجونو کې دی رحمت شاه کرکټ هم نو دلته ګوره تاسو وګورئ څومره غټه خالیګاه ده دلته دوی بیخي بیک اپ ته نه ده کتلي چې موږ د ونډې کپتان څوک راولو څنګه راولو دا د افغانستان د راتلونکي ادارې لپاره هم یو مشکله موضوع ده چې څنګه وشي خو دا ټولې کیسې چې دي ډېرې کیسې دي په کرکټ کې نو الله دې اول د افغانستان اداره ډېره شفافه اداره کړي ډېره پاکه اداره دي کړي چې یو ښه خوندور ملي فکر ولري او د افغانستان ارزښت وپېژني د لوبغاړو ارزښت وپېژني دا ټولې کیسې بیا په هغه وخت کې یو اداره جوړولی شي. نو زما نظره فی الحال په ونډه کې حشمت چې دا د ځان دپاره هېڅ متبادل نه ټاکلی همدی به خامخا مومن صاحب یو بله پوښتنه ده چې هغه په محمد نبي ساخیل باندې راپورته کېږي چې هغه نور باید په یو ورځنیو لوبو کې خو بیخي ځای ته جوړېږي. ګورئ په نړیوال جامونو کې خاص کر ته د یو سینر نه همدومره تمه لرئ چې باید راشي او تا ته یو څه وکړي غټ څه وکړي او سینر لوبغاړي همیش د همدې لپاره په لوبډله کې لوبېږي. تاسو د دنیا څومره سینر لوبغاړي راواخلئ هغوی په نړیوال جامونو کې او په غټو ایونټونو کې هغه خپل پرفارمنس او خپل حضور ښیي چې زه دا یم زه د دې وجې نه په ټیم کې یم. بدبختانه نبي ساخیل کارکردګي د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر دې پورې رسېدلو کې ډېر زیات یو هغه د لومړنیو لوبغاړو څخه دی او د هغې نه هېڅ انکار نشي کېدی خو تاثیر ته تاسو وګورئ په غټو ایونټونو کې بدبختانه هغه تر اوسه پورې څه ونه کړل. تاسو وګورئ چې ټنډولکر څه وخت ریټایر شو سنګکارا په کوم پیک کې ریټایر شو ریکی پونټینګ په کوم پیک کې ریټایر شو بن سټوک په کوم پیک کې ریټایر شو دا په دې معنی نه چې هغوی نور کرکټ نشي کولی دې په معنی چې هغه نور لیدلوری نه لاره هغه کوشش کاوه چې هغه په ژوند کې داسې څه نه و چې هغه ترلاسه کړي هغه کوم چې ترلاسه کړي هغه یې ترلاسه کړي. نو نبي کافي زیات خورانې وکړې تاسو وکړه تقریبا شپږ اوه اته پورې نړیوال جامونه 500 ورځه 100 ورځه چمپیونز ټرافي ټیسټ کرکټ هغه وکړ چمپیونز ټرافي یې همدغسې ایشیا کپونه هغه وکړل خو بدبختانه په هیڅ فارمټ کې افغانستان ته تر اوسه پورې غټ ایونټ څه ونه شو ګټلی او د همدې وجې نه اخلاقاً باید زه خپل بل لوبغاړي ته زه په دې باندې اوس هم باور یم چې وان اف د بیسټ په افغانستان کې اوس هم دی په دې لوبډله کې یو له که درې څلور لوبغاړو نومونه واخلئ دا پکې څلور پنځو کې ټاپ لوبغاړي کې اوس هم راځي خو کله چې ستا امپاکټ تاثیر نه وي کله چې ته یو غټ څه نشې کولی باید ځای یو بل ته پرېږدې او یو ورځ نه خامخا یو ورځ به غځي باید یو ورځ لاړ شي. نو د دې په ځای باندې چې هغه په خپله خوښه باندې کرکټ کوي ډومېسټک بالکل کولی شي خو ملي لوبډله چې کومه کېږي د ډومېسټک د ملي لوبډلې د بیک اپ دپاره دی چې ملي لوبډله یو غټ هدف ترلاسه کړي یو غټ میشن پسې لاړ شي یو غټ لیدلوري پسې لاړ شي. نو د نبي دپاره ښه چانس و تیر چمپیونز ټرافي کې ریټایرمنټ هغه اخیستی وی تیر 2023 نړیوال جام کې 2023 نړیوال جام کې موږ ډېر غټ اچیومنټ کړی و هلته هغه کولی شو چې ریټایرمنټ واخلي او اوس چې څومره خبرېږو خلک داسې اوازې دي چې کېدای شي T20 سیریز کې هغه ریټایرمنټ واخلي بیا هم ښه خبره ده دا په دې معنی نه چې نبي ځای نور په لوبډله کې نشته دی دا په دې معنی چې نبي نور دغه لوبډلې ته څه نشي ورکولی هغه څه چې افغانستان ورته په کار دی ځکه موږ کافي T20 ورلډ کپونه کافي ون ډے ورلډ کپونه کافي ون ډے کرکټ او T20 کرکټ او چمپیونز ټرافي او ایشیا کپونه ولوبوله خو د هغه څه ترلاسه نه کړل شو په دغه کې صحیح ده چې انډیویجوال پرفارمنس چېرته 2-3 وکټې چېرته 10-15 شل 50 رنزونه هغه څه نه دي چې د یو غټ لیجنډ نه سړی تمه لري دغه چې په ځای به چې موږ نوي لوبغاړي ګروم کړو نوي لوبغاړي رامخته کړو کېدای شي هغه زموږ دپاره د افغانستان کرکټ دپاره ډېر زیات مفید او مؤثر وي او ما په خیال د نبي دپاره څو چانسونه هغه مس کړي دي چې ریټایرمنټ اخیستی وی خو بیا هم دغه سیریز کې هغه ته چانس دی او زما په خیال باندې که دغسې خبره چې نبي ریټایرمنټ سیریز کې اخلي دغلته د ګلبدین نایب هم حق جوړېده چې هغه له هم چانس ورکړی لکه څنګه چې موږ نورعلي زدران 3-4 کال وروسته راواسته ټیسټ کرکټ هم وله ورکړ چې هغه افتخاري دی چې ټیسټ کرکټ نه ریټایرمنټ واخلي او دا ټیسټ کرکټ ارمان یې پوره شي دغسې باید ګلبدین نایب ته دغسې موږ نور چانسونه کریم صادق له موږ دغه چانس ورکړی وی بدبختانه ځینې شیان داسې شته دی چې په هغې باندې خبرې کېدی شي
خو زما په خیال باندې نبی د لپاره پخوا هم ښه چانسونه وو 40م ورلډ کپ کې 23م ورلډ کپ کې باید اوسنی ورلډ کپ کې بالکل د عابد صاحب انټرنیټ فکر کوم قطع شو غوي لاړل نه ورستۍ پښتنه تر اعظم دا را روان سیریز چې را روانه اوس خو لوبډل اعلان شوی دا اوس هر څومره مون خبري وکړو هغه لوبډل اعلان شوی دا او د دې لوبډل سره موږ مختزو د سی پلاندو کې په 2 دقیقو کې راته وې څه کول پکار دي د را روان 500 نړیوال جام د پاره او د شلوريز د پاره ګوري شل لوبغاړي دي زرغان صاحب شل لوبغاړو نه بیا هم کپتان سره ښه چوایس وي چې یولس بهترینه میدان ته ښکته کې او په دغه ټیم کې دا پوتنشل شته دی چې یولس صحیح لوبغاړي چې پوزیشن ته پکاتو ورتیا ته پکاتو مخالف ټیم ته پکاتو وکټ ته پکاتو باندې هغه تر انتخاب کی خو که بیا هم جوړجاړی کېږي څنګه چې په شلو کې جوړجاړی وشو که دغسې په یولسو کې هم جوړجاړی کېږي نو بیا به د افغانستان د کرکټ لپاره بیا دا ښه خبره نه ده نور سیریزونه دي سیریزونه د همدې دپاره کېږي چې ته پکې ازمایښت وکړي تمرینات پکې وکړي پریپریشن پکې وکړي زموږ هدف باید نړیوال جام وي زموږ هدف باید او دا راتلونکي نړیوال جام هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیچونه هلته تیز دي هلته زمونږ چې فاست بالران ډېر زیات ضرورت دی هلته زمونږ ښه فاست بالران باید ولرو زمونږ بیټینګ ډیپ ډېر ضرور دی زمونږ فینش ټول باونس کې ګلته باونس پیچونه دي دې شیدو کې ابراهیم ځدران کافي وخت لري مکمل یو کال زیات وخت لري چې هغه په دې برخه کې کار وکړي پوره استقلالیت سره پوره ازادۍ سره دا ځکه دا کپتانی د سیند چې یو امتیاز دی دا یو مسؤلیت هم دی نو باید ابراهیم ځدران افغانستان ته راځي باید ښه لوبغاړي په شپږیزه کې په ډومېسټک کې د ښه سټرایک ریټ والا د ښه سپیډ والا لوبغاړي هغه راوچت کی کانفیډنس پولري ځکه په خپل ابراهیم هم دغه خاور نه دغه خوست نه دغه مشرقي نه دغه کابل نه دغه ولایتونو نه دغه زموږ ټول لوبغاړي راوچت شوي دي نو په دغه لوبغاړو باندې باید باور وکړي چې کوم لوبغاړي انتخابي باید پراپر او مسلسل او منظم چانس ورکړي په استعداد باندې باور وکړي زمير دا خبره کوم د لوبغاړي داسې نه شي لکه ګوډې غوندنې چې بیټری پکې ته ورواچو ته به بس پرفارمنس شروع کی هر یو لوبغاړي د سینې چې لکه د راشد غوندې د مجيب غوندې د ګورباز غوندې اتومات توګه باندې پرفارمنس کوي ځین لوبغاړي وخت نیسي لکه سیدی قتل زیاده ونه کوم کله چې یو یا دوی نږدې نورسته هغه بیرته فارم تر شي خو هغه ذهني لحاظ باندې هغه جوړېده په کار دی چې باید د ایوریج په ځای باندې سټرایک ریټ په سیلار شي نن سبا کرکټ ډېر زیات شوی دی کوشش وکړي چې د ټیم لپاره لوبو وکړي که د هغه یو اننګز هم هغه ښه اننګز کوي کېدای شي د هغه فارم بیرته راشي او کله چې د هغه فارم بیرته راشي هغه کانفیډنس د هغه په ځان باندې پیدا کېږي او هغه چې کله رنزونه شروع کړي دغه بیټینګ نام سره ډېر زیات قوي کېږي ډېره مننه مومن صاحب د وخت راکول نم د خبرو نن د بحث نه ډېره زیاته مننه تاسو